السلام علیکم ګرانو دوستانو. د شلوريزه نړیوال جام د تمریناتي سیالۍ په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. په دغه لوبه کې افغانستان لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې پاکستاني لوبډلې ته وټاکي. چې پاکستان کله توپخانه پیل کړل نو په لوبه کې باران شروع شو. د دوامداره باران له امله لوبه بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا چې په لوبه کې نور څه پیښ شول د دې لپاره ویډیو تر اخره راسره وګورئ. انشاءالله ټول معلومات په همدې ویډیو کې درکوم. پاکستان د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بالینګ پرېکړه وکړه. افغان لوبغاړو په اوپنینګ کې یو ځل بیا د تیر په څیر باندې ډېرې زیاتې غلطیانې ترسره کړې چې د پیل لوبغاړي ډېر ژر آوټ شول. یعنې تر شپږم لوبغاړي پورې افغانستان ډېر په کمو منډو کې آوټ شوی وه. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز نن په 0 باندې آوټ شو چې د شاهنشاه افریدي لخوا په چپه پښه باندې وویشتل شو. پښه یې زخمي شول، وروسته د میدان څخه وایستل شو. د رحمان الله ګربز په اړه باندې نور معلومات هم درکوم. ورسره زازی په 9 منډې باندې آوټ شو. درویش رسولي په 3 منډې باندې آوټ شو. تر شپږمې وکټ پورې افغانستان ډېر ژر آوټ شول. افغانستان په لومړۍ توپخانې سره په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې هدف پاکستاني لوبډلې ته وټاکي. د افغانستان لپاره نن زازي 9 منډې جوړې کړې. ګربز په 0 باندې آوټ شو. ابراهیم زدران د تیرې لوبې په څیر نن یو ځل بیا وځلېدی. 15 منډې ترسره کړې. درویش رسولي 3 منډې ترسره کړې. نجیب الله زدران 6 منډې ترسره کړې. کپتان محمد نبی ساحل یو ځل بیا په فوم کې راغلی دی. ډېر ښه ځلیږي په نړیوال جام کې. نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره 50 ترسره کړه. د په 30 بالونو باندې یو 50 چټکې ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. 15 څلوریزې یوه شپږیزه یې ووهله. او ورسره عثمان غني هم ډېره ښایسته لوبه ترسره کړل. په دې لوبه کې که څه هم تمریناتي لوبه و، عثمان غني ته چانس ورکول شوی. عثمان غني په دې لوبه کې 32 چټکې منډې جوړې کړې. په 20 بالونو باندې 15 څلوریزې یې ووهلې. په دې هیله چې په رسمي لوبو کې هم عثمان غني ته چانس ورکول شي. په دې پیچونو باندې عثمان غني ځلیږي، د دې لایقت لري، د دې وړتیا لري چې په دې لوبو کې عثمان غني ته چانس ورکول شي او د زازي پر ځای عثمان غني ولوبېږي. د پاکستان لپاره په بالینګ شاهین افریدي په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې. 2 لوبغاړي وسوځول. حارث رو په 4 اورونو کې 34 منډې ورکړې. 2 لوبغاړي وسوځول. محمد نواز په 2 اورونو کې 7 منډې ورکړې. 1 لوبغاړی وسوځوي. شاداب خان په 3 اورونو کې 19 منډې ورکړې. 1 لوبغاړی وسوځوي. کله چې پاکستان بیټینګ شروع کړي، محمد رضوان او بابر اعظم بیټینګ ته راغلل. نو د لوبې په 3م اور کې باران شروع شو. باران ډېر دوامداره شو. لوبه له خوا اعلان شوه یا بې نتیجې پای ته ورسېدله. د رحمان الله ګربز د ټپي کېدو په اړه باندې ډېر زیات جعلي خبرونه خپاره شول. چا ویل چې پښه یې ماته ده، چا به ویل چې ډېر سخت زخمي دی. تازه د افغانستان کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی رحمان الله ګربز د پاکستان پر وړاندې په تمریناتي سیالۍ کې د توپوهنې پر مهال په چپه پښه باندې ولګېدی چې له امله یې د سیالۍ څخه بهر شو. د لوبډلې د ډاکټر او فیزیو په وینا د رحمان الله ګربز د معایناتو پایلې نورماله دي. نوموړی به د راتلونکو 2 ورځو په ترڅ کې له بشپړه پاملرنې لاندې وي تر څو په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ لپاره په بشپړه توګه چمتو شي. خپل اتل په دعاګانو کې یاد ساتئ تر څو ژر تر ژره صحتمند او بیرته لوبو ته راوګرځي. باید افغان لوبغاړي نور په خپل بیټینګ باندې زیات کار وکړي چې په رسمي لوبو کې بیا ښه لوبې ترسره کړي. افغانستان د نړیوال جام خپله لومړنۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د انګلستان خلاف ترسره کوي. یا د لوبه د افغانستان په وخت ماپښین 3:30 بجې ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.